سلامونه دوستانو، په دې هیله مو یم چې روغ او جوړ به یې راته. هیله لرم چې ویډیو تر پایه را سره وګورئ. انګریزان دغه نسخه استعمالوي نو ځکه یې غین یا کوتک دومره غټ وي، نو ځکه یې د کوروالۍ په وخت کې هم ښځه او هم خاوند سم خوندونه اخلي. نو راځئ ویډیو تر پایه را سره وګورئ چې په هر څه ښه پوه شئ. نن درته داسې اسانه نسخه ښایم چې تاسو یې په کور کې ډېر په اسانۍ سره په خپله هم جوړولی شئ او ستاسو پرې کوم مصرف هم نه راځي. نسخه داسې ده: اول به تاسو یوه دانه کیله او که وړې کیلې وي نو 2 دانې کوم فرق نه کوي راواخلئ. 1 یا 2 لیمو هم راواخلئ. دا ځکه تاسو ته داسې په تفصیل سره وایم چې ذهن مو ښه پرې خلاص شي او په اسانۍ سره وکولی شئ دغه نسخه تاسو جوړه کړئ. بیا تاسو دا لیمو او کیلې په جوسر کې ښه سره مکس کړئ. کله مو چې ښه سره مکس کړل بیا یې نو له 1 ګیلاس شیدو سره مکس کړئ او له هغه نه وروسته یې بیا نو ښه په مزه نوش جان کړئ. البته له هغو شیدو سره یې ګډې کړئ چې ګرمې نه وي، له یخو شیدو سره یې ګډ کړئ. دغه نسخه تاسو همیشه عملي کولی شئ ځکه تاسو همیشه معامله یا کوروالی کوئ نو ستاسو کوتک یا غین کمزوری کیږي. نو دغه نسخه همیشه کاروئ تر څو ستاسو غین یا کوتک بیرته قوي شي او له دې سره به ستاسو کوتک غټ هم شي. ګرانو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب او ورسره په خوا کې د بیل یا ګونګړي نشان ضرور ووهئ تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو څخه هم خبر اوسئ. والسلام.